سلامونه حواله کې هیله مند یم چې جوړ خبرو په یاست. دغه ورځ کې په ایران کې ګډوډي بیخي ډېره سوې ده. که د یو خوا وګورو ولسمشر هم په هر ورځ کې سټیج ته راځي، دوی د ملت ته وایي چې موږ څه وکړو. حکومت چې نه لري، ماښام ډوډۍ خلکو ته په سرخانو کې نسته، زموږ ځواکونه هغه قوت نه لري. یعنې کومې خبرې چې باید ملت خپل دردونه دې مشرانو ته وایي، هره ورځ کې د دوی ولسمشر راځي ملت ته چغې وایي چې موږ هیڅ نه لرو. یعنې ملت دوی ته حیران دي چې دوی په څه حالت کې دي. نن په دغه ویډیو کې وایم چې په ایران باندې څه روان دي، ایران ولې دې حالت ته ورسېده چې نور حتی د ماښام په ډوډۍ باندې هم دوی حیرانه پاتې دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرېږو. ایران دغه ورځ کې که تاسو د تهران د هوا حالت وګورئ، د تهران د هوا حالت په نړۍ کې لومړی مقام ته رسېدلی چې ډېره ککړ هوا لري. دا هغه تهران و چې یو وخت کې په د منځني ختیځ او حتی د اسیا په ډیرو هیوادونو کې لکه افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د دې حده، یعنې د ترکیې د پلازمینې سره ورته برابروالی درلودل، د ښه هوا او د ښه محیط او د ښه اوبو او د ښه ژوند. مګر اوس خبره دې ځای ته رسېدلې چې د هوا ککړتیا په نړۍ کې د دغه اول مقام رسېدلی دی، هغه ځکه چې دوی دا کوم ګاز چې مصرفوله نور د ګاز د تولید توان نه لري. کوم د ټکنالوژي چې دوی د خپل د ګاز د تولید کې مصرفوله هغه له منځه تللې ده. نو اوس نور نسي کولی چې د جرمني څخه یې واخلي، ځکه چې د دغه ګازو د دغه ټکنالوژي چې وه دا زیاتره د اروپایانو تولید دی. حتی چینایان هم دا نه لري، ځکه چې چینایان دا تولید دا ټکنالوژي درلود وای دا یې ورکوله داسې ته د ایران ته ورکوله، وینزویلا ته ورکوله. وینزویلا همدا اوس چې دغه ټولو د تیلو سرچینو سره چې په نړۍ کې لومړی سرچینه چې ده هغه په وینزویلا کې ده. وینزویلا همدا اوس د خپل د تیلو د ایستلو توان نه لري، ځکه چې د دوی سره ټکنالوژي نشته. اوس هم د ایران سره هغه پخوانۍ ټکنالوژي اوس نشته او هغه ټکنالوژي غربیانو ورته بنده کړې ده او دوی نسي کولی استعمال کړي. او روسیې چې هم چې کوم څه لري هغه پر ایران ته نه ورکوي، یا چین چې هم څه لري هغه خپل ځان سره ساتلی دي. نو هغه ټکنالوژي چې د دوی د اروپایانو سره شته د ګازو د تصفیې په سیستمونو په دې هکله باندې دوی اوس نه لري. نو دغه نږدې راتلونکي امکان د دوی شته چې دوی خپل پټرول او بل د تیلو هم د تولید هغه کوم داسې چې وي هغه هم له لاسه ورکړي، او دا ځل د ایران اقتصادي حالت لا هم پسې خراب شي. نو د دغه حساس باندې چې د دوی کوم د ګازو هغه د تولیداتو هغه ډېر کښته شوي دي، او د دغه کښتوالي سره اوس نه د برقې سپای چې دوی خپل جنریټرونه چې په مخکې په ګاز باندې چلیدل هغه هم نور نشي چلولی. برقې هم په تهران کې د ورځې د خوا فکر کوم 15 ساعته 4 ساعته ځي، چې دا د ایران په 40 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې تهران دې حالت ته رسېدلی چې برق هم نه لري، ګاز هم نه لري، او د هوا ککړتیا یې بیخي دومره ځای ته رسېدلې چې هلته د تنفس یعنې د نفس کښل هم مشکل شوی دی. پخوا دغه رتبه چې و دا د ډیلي په لاس کې وه، ډیلي کې حالت ډېر خراب وه، ډیلي هوا ډېره ککړه وه. مګر اوس د تهران هوا چې ده حتی تر ډیلي هم بدتره شوې ده. یعنې په جمهوریت کې دا لومړی مقام د ککړتیا چې وي دا د کابل و، مګر اوس تر کابله هم داسې هوا چې ده دا ډېره ککړه شوې ده. دا ځکه چې دوی نور ګاز نه لري، د تولید ګاز نه لري، او د استعمال ګاز نه لري، او د برق د فعال ساتلو دپاره دوی امکانات نه لري. یعنې دا یو اقتصادي تباهي ده چې پر ایران باندې راغلی، او دا نور د ایران حالات لا هم پسې خرابولی شي. په دویمه برخه کې ګوره چې هلته کوم کارخونې چې تولیدات یې پخوا درلودل، یعنې پخوا د افغانستان 70% مارکیټ چې و هغه د ایران په تولیداتو باندې چلیدله. که زموږ تاسو د مثلا غوړي مې ویلی وای، غوړي هم چې و هغه زیاتره د امارات څخه راتله، خو پخوا چې و هغه ټول د ایران څخه راتله. زموږ غوړه چې و د ایران څخه راتله، زموږ مثلا هغه چاک کوم انرژیانې چې و نشابجات چې و دا ټوله دا چې و د ایران راتله. او همدغه ډول باندې که موږ ډېر یعنې په عموم کې حتی دغه کریم چې هم موږ استعمالوو هغه کریم هم د ایران ساختو، ساویس په نامه باندې و. د غاښو کریم هم د ایران ساختو. بیا د جوس بوتلان وګورو، د جوس چې و دا ټوله د ایران سره راتله. یعنې هر ډول څښاک چې و هغه خو ټوله په ایران. نو اوس د ایران کارخانې چې دي هغه هم په ټپ ولاړ دي، هغه وضعیت هم خراب دی، کارګرانې هم رخصت شوي دي، او یو څو فني کارګران هم چې افغانستان ته هغه هم راغله. اوس د افغانستان ته هم دوی نسي کولی چې کارګر بیرته راوغواړي. د دې حالت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې
کارخانو کې اوله کې ګاز نشته چې استعمال کړي، برق نشته چې استعمال کړي چې هغه وچلوي. دا دوه چې نه اوسې کارخونې خو نشي چلېدلی. نو دوی اوس یو بل کار هم کړی چې په دغه ورځ کې هغه کارخونې چې یو څه کار یې ډېر دی او ښه تولیدات لري او لوړې پیسې جوړولی شي هغو ته ورکړي، مګر وړه وړه کارخونې ته هم ګاز او برق یې ورباندې بند کړي دي چې دا د ایران په ټول 40 کلن 50 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې پر ایران باندې داسې یو بده ورځ راغلې ده. نو ایران اقتصادي حالت ورځ تر بلې خراب کېږي. هلته تومان زه تاسو ته وایم چې دغه نږدې څو وخت مخکې 1000 تومنه چې وه دا یوه افغانۍ وه. دا نږدې د 2 ورځې وړاندې په ژواک یو خبر نشر کړی و، ویل شوي چې په کابل کې په 0.1 افغانۍ باندې یو 1000 تومن رسېدلی دی، یعنې 1 میلیون تومن 100 روپۍ ته رسېدلی دی. پخوا خو دغه یو 200-300 خو کېدله، حد اقل یو 500 خو کېدله، یو 1000 روپۍ خو کېدله. اوس هم 1 میلیون تومن 100 افغانۍ ته رسېدلی. دا خو بیخي وضعیت خراب دی. ورځ تر بلې د دې تومن حالت خراب کېږي. یعنې اوس که زه تاسو ته وایم چې 1000 تومنه چې که 0.1 افغانۍ کېږي، نو تاسو دا وبلئ چې یو ورځ کې 0.01 افغانۍ ته به هم دا تومن راسي. یعنې دا بده ورځ هم پر ایران باندې را روانه ده. یعنې ما ستاسو پخوا هم تومن په هکله باندې ویلي وه چې که تاسو تومن لرئ، دومره تومن لرئ چې دومره پیسې لرئ چې ژوند په تېر کړئ د یو 15 کالو دپاره، هغه صحیح دی خپل تومن وساتئ، ځکه چې شاید حکومت بدل شي، د حکومت د بدلو سره برته تومن لوړېږي، یو څه چې لوړ شو برته خپل پیسې خپل تومن خرڅ کړئ. مګر که تاسو دا حکومت پاتې شو او یو 15-16 کال نور هم دوام وکړلو، دا تومن وضعیت ډېر خراب کېږي. دومره به خراب شي چې تاسو فکر به هم ورته ونه کوئ. یعنې دا کوم کسان چې اوس میلیونونه تومن لري، چې هغه کسان چې اته په 10 افغانۍ په 14 افغانۍ باندې تومن اخیستی دی، اوس هغه په میلیونونه افغانۍ زه تاسو ته وایم چې د هغو له دغه میلیونونه افغانۍ ولاړه 50,000 60,000 به هم دوی اوس په لاس رانه وړي. ډېرې بدبختیانې وسوې ځکه چې ډېر خلک په غیر تجربي ډول باندې حالاتو د څېړنه نه وه، دوی تومن یې واخیستل، خو اوس پکښې ګیر پاتې شوي دي. نو دا د ایران حالت زه تاسو په عموم کې تاسو ته وایم چې د ایران حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دي او ډېر به خراب شي او اقتصادي حالت به لا هم پکښې کې تریخ شي. دا د نن ویډیو هیله مند یم چې تاسو متلاسه کړي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.